خبرونه د خالد لمر سوداګریز شرکت لخوا وړاندې کیږي. هواوی په نړۍ کې د موبایل درېیمه لویه کمپنۍ. تاسې چېرته وئ قومندانه؟ زوی راته بوته. ججې کا رازونه چاته افشا کوي؟ پرته له تا نه نور څوک عسکرو ته تسلیمېدل؟ دا ټول دروغ دي. څوک چې لمونځ کوي روژه نیسي هغه وژني. الله اکبر. د اسلام معنا خدای ته تسلیمېدل دي. سوله ده. اسلام د سولې او مینې دین دی. تاسو څوک یې ووایئ؟ قومندان صاحب دوی هغه هلک وژني. صبر وکړئ، درته وایم صبر وکړئ، صبر وکړئ، ارام اوسئ. زه هغه بې شرف پېژنم. ودرېږه نازا. اسده وکړه. میدان ته راووځئ، بلایانو زر کوئ راووځئ. څنګه چې حضرت ابراهیم علیه السلام د اور کې د وژغورو ما هم وژغوره خدایه. هغه مړ کېږي قومندان صاحب. اوس هم موږ صبر وکړو. زر کوئ، هغوی پیدا کړئ. ماشه پیدا مو کړه. ډاډمن ځای ته یې بوځئ. اسانه ماشه. اثر کوه، اثر کوه. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بې شرفانو ستاسې امام مړ کېږي. راشئ د جنازې لمونځ یې وکړئ، میدان ته راووځئ. زر کوه قومندان صاحب، د خدای لپاره زر کوه. خدایه ته موږ ونه شرموې. زر کوه بسم الله جلیله. Jalai, atas cerita saya, tas sekali. Asal mata zarkawai, zarkawai. رازه ورونه وزغمه. قومندان صاحب جلیله. وژل کېږه. اصلي وژل کېږي بې شرفانو. اصلي صبر همزان ته یو حد لري رزیله. ناسا میدان ته راوځه. چېرته یې بې شرفې؟ هیواد له یو بل خاین نه هم وژغورل شو.
د پاتې خاینانو پایله به هم همداسې وي. ایسل چېرته ده قمندان صاحب؟ اندېښنه مه کوه زما ریا، ایسل ښه ده. ارګیشه نه غواړي چې د ایساد او د سازمان د نور لوړ پوړو چارواکو غچ واخلو. رښتیا وایه نازا قمندانې، موږ د خپلو شهیدانو غچ خامخا اخلو. د جریکا تر ټولو ښه بم جوړونکي تاسې یئ. زه تاسو ته ډېر چاودېدونکي توکي لېږم، چمتووالی ونیسئ. موخه ښکاره ده قمندانې. موخه یې کوم ځای ده؟ زر ووایه نجاتي، زر ووایه. خبرې وکړه ګرانه، ولې غلی شوې؟ نور مې وانه اورېدل قمندان صاحب. نازا راځلې زه ونیولم خو زه ترې وتښتېدم. خراب وخت کې وتښتېدلې ګرانه. بم جوړونکی څوک دی نجاتي؟ هغوی په سازمان کې نه دي قمندان صاحب. د هغوی ځایونه یې چاته معلوم نه دي. د خلکو منځ کې ژوند کوي، کورنۍ لري، کاروبار لري. دا غونډه چېرته وه؟ د فاتح اخیستلو مراسم یې نیولي وو. غونډه هلته وه. موږ هم هلته وو. اصلي خو له هغه ځای نه انځورونه اخیستي. وګوره هلته شتوګل موږ د هغوی ټولو انځورونه اخیستي. زر کوه زر کوه زر کوه. دوی دي قمندان صاحب. دا راکړه. کېدای شي چې دوی د سازمان ځانګړي کسان وي، په ځانګړو ځایونو کې اوسېږي، په مستقیم ډول امر ترلاسه کوي. د ماین او بم جوړولو کار ټول د دوی په لاس کې دی. جلیله هیڅ هم نه پوهېږي، همداسې ده. له باده مغه قمندان صاحب، دوی د بم جوړولو متخصصین دي، هم دومره. خو استخبارات؟ پوښتنه مې وکړه، هغوی هم معلومات نه لري. مخکې له دې چې دا خاینان خلکو ته کوم اندېښنه پیدا کړي، موږ یې باید مخه ونیسو. امر پر ځای کې قمندان صاحب. ځان مې درد نه کوي، پوه شوم. اندېښنه مه کوه. ډېره وډاره شوم، هر څه په تاسې ونه شي. ډېره وډاره شوې؟ ډاکټر وویل چې تا خبرې وکړې اصلي. کله چې مې ته د اور په لمبو کې ولیدلې، فکر دې وکړه چې زه مړ شوم، په دې معنا چې که مړ شم د بلبل غوندې غږېږي. سمه ده سمه ده، ودرېږه ودرېږه، مه غوسه کېږه، ټوکې مې وکړې. ډاکټر چې شربت درکړی هغه خو خورې؟ اصلي موږ سمدلاسه واده کوو، یعنې پوهېږم ته وایې چې موږ خو پرون کوژدنه وکړه، خو د مرګ نه هم نه ډارېږم، خو زه هم وډار شوم چې تا له لاسه ورنه کړم. موږ ډېره ګواښونکې دنده لرو، د دې لپاره چې په موږ څه
دا ته زینب شفا دې وي ژوندی اوسې مهمه خبره نه ده راکه چې زه وتړم عملیات مو بریالي شول الله خدای شکر کوم هو عملیات بریالي شول سمه زه تړم هغې بېچاره ښځه تاسې ته ډېرې دعاوې وکړې امیندواره وه هو همداسې وه کومه پوښتنه دې کوله تا خو هم ماشومان درلودل په دې خبره څنګه پوه شوې ډاکټر راته وویل ډېر وخت مخکې ما هم یوه کورنۍ درلوده یوه لور مې هم درلوده زما هر څه هغه وه خو هغو رذیلانو خاینانو دواړه یې ووژل ډېره خفه شوم قومندانه همداسې ما هم یوه کورنۍ درلوده جانیره کسان راټول کړه د غونډې کوټې ته راشه زر کوه راغلم قمندان صاحب راغلم زه باید لاړ شم زینب څه نه ده قومندانه اوس هم ته یوه کورنۍ لرې قومندانه تاسو کومه کم عقل زناوره زه خو زناور نه یم زناور ته ورته والی نه لرم زناور سره هم داسې څوک نه کوي لیونی زناور له تا نه ډېر ښه دي ځه ته ما ته دروغ وایي ډاکټره هغه همدوس ستا زوی دی د دروازې زنګی اوس ما ته د هغه ماشوم په اړه خبرې کوي ته په دې باور نه کوي چې هغه ماشوم همداسې چارې لګولی ګوره مېرمنې هغه کم عقل زما ماشوم ته څه کوې کم عقلې زناورې ښځې ګوره هغه موضوع وتړل شوه دې وروستي ځل لپاره درته وایم هغه کم عقل زما زوی نه دی هغه ستا زوی دی مورې لاسونه دې راکړه چې ښکلی کړم مورې ته دلته څه کوې څنګه راغلې ته دا ښځه څوک ده ډاکټره دا بیزو مخې څوک ده زویه هغه مورې الله باده مرغه چې دا لیوانه زما مېرمنه ده دا هم زما ماشومان دي انګا کو بنګا کم عقل ماسیان دي وي مېرمنې دا هم ستا خوښې ده لاسونه یې ښکل کړه کله ونې مورې لرې شئ دا بیزو مخې په تا ډېره ګرانه ده بله دا چې تا کله واده کړی چې اوس ماشومان هم پیدا شوي هغه زر که ووایه که نه تاسې چې دا نو زه هم له تا نه یوه پوښتنه لرم مورجانې لومړنۍ پوښتنه مورجانې ته څنګه له هغه روغتون نه ووتې او تر دې ځایه پورې څنګه راغلې زر کوه ځواب راکړه ماسي مې زه رانیستم څوک دی د څه شي مسی مسی مې ستا زوی او دلته راشه یا مې ما راوسته پلاره ای بیا دا هلک پیدا شو ګوره پرېږدیا چې دا هلک ډېر سرزوری او شله انسان دی له دروازې نه شړل کېږي په دود کش بیا ته دننه کېږي مزره د څه شي مزر هغه زما مسی دی اوه زه اوس وف کوم ډاکټره زما ګرانې مورې یوه کورنۍ مسله ده بښنه غواړم له دې سره باید یو ځل خبرې وکړم زلال جانې زما مور ډېره هوښیاره ده هغه له روغتون څخه نه ده تښتېدلی رخصت شوی بیا دلته راغلی ده خیر دی او زغمه دا زما مور ده الله سمه دې راکړه چې ښکلی کړم مېرمنې الله راخوښه کړه زه تېره شم دلته کښېنه زر کوه حالانو کښېنه زما ښکلی مورې مورې زه له تا نه یوه پوښتنه کوم ته ما ته ویلی شې چې تا دا هلک له کوم ځای نه پیدا کړي په
روغتون کې مې یوه ملګرې وه هو ډېر ښه او دو د هغې مسای ده ښه سمه ده اوس نو دا ټولې پیښې ما پورې ساړه لري ووایه مور جانې د دې هلک مور غره کې اوسېدله امیدواره پاتې شوې وه لنډه ده چې د هلک سزی دی خیر کړې لیونی کېږم او توبه خدایه ته سمه یې څومره لچک سړی و لږ صبر وکړه مورې لږ صبر وکړه صبر وکړه زه سوف کوم ډاکټره زه له تا نه مخکې ځواب کوم زه ستا ځواب ته غوره ووینم دا مزه ده څه خبره ده په غره کې چې حاصل شوی دی د ټوله مسؤلیت زه په غاړه نشم اخیستی ډاکټره ته چېرته یې 2 ساعته کېږي چې موږ تا ته په تمه یو مهرباني وکړئ دلته ښه ګڼه ګوڼه جوړه شوې او هسې در پېژنم ډلګی مشر دا خپله زما مور ده دا هم ډلګی مشر دی داسې حالات چې له روغتونه تښتېدلی ده دلته راغلی یعنې رواني تکلیف لري له دې نه وروسته زه خپل لمسي سره هم دلته اوسېږم ډاکټره اوس به دې ساعت تېر وي ستا کورنۍ موضوع بیخي ګډوډه شوې اوس د ماشومان پرېږده دنده موږ ته په تمه نظر کوه مورې دنده مورې دنده یې ووایه دنده نه پرېښودل کېږي زه ډېر خوشحاله شوم دنده نه پرېښودل کېږي سمه ده زه څه وکړم ډاکټره ما پلان ونیوه اوس ته داسې وکړه چې له مور سره مې پېژندګلوي وکړه زړه ته یې نږدې شه خاطرې وکړه خپلو منځو کې مو مینه ډېره کړې کله چې زه بېرته راغلم تاسې ټول راباندې روغتون ته بیا هم بېغمه اوسئ زه ورشه تف زر کوه کېنه بیګو مخې زر کوه کېنه کېنه له وروستیو پیښو نه وروسته سازمان غواړي چې غچ واخلي په دې ورځو کې دولت موږ ته ډېر زیان ورساوه په پرله پسې ډول یې زموږ ټول مشران ووژل اوس نو وار زموږ دی موږ باید یو لوی برید ترسره کړو قانونو سازمان زموږ اظهارات اخلي له هغه نه وروسته خو تاسې پوهېږئ د لولان کمپ ته تلل دي دې ځایو کې بمونه الوځول کېږي خپلې موخې وګورئ بیا هلته بمونه والوځوئ برید په مختلفو وختونو کې ترسره شي نه په یو ورځ کې پرله پسې ډول تر څو درد او غم هیڅ هېر نه شي په یادولو یې خلک وځورېږي لومړی بمبۍ هروان سرتېری الوځوي او تاسې زما خبر ته په تمه شئ زر کوئ لاړ شئ ګورئ په دې وختونو کې هڅه وکړئ چې ښکاره نه شئ اوس به د بم الوځولو په اړه وغږېږو راځه کښېنه قرارګاه والوزم راځه قومندانې والوځوه هلته چې هر څوک اوسېږي ډله د ډلې کورنۍ د ټولو بیخ له منځه ویسه مشره موږ دوی څنګه پیدا کو دوی خو پیریانو غوندې دي موږ دوی چېرته پیدا کو باید پیدا یې کړو ډاکټره باید پیدا یې کړو پوه شوې سازمان سره چې هر څوک اړیکې لري هغوی ټول باید له مخې ونیسو هرومرو یو کس به په دې اړه معلومات لري حال نه وایي جالیله هغه کار ما پورې اړه لري زه مړ شوی خر هم په خبرو راولم تا نیک نه مه کوه که داسې کار وکړو زموږ او د هغوی ترمنځ څه توپیر پاتې کېږي زموږ توپیر له هغوی سره همدا دی د دې لپاره چې د دې کسانو مخه ونیول شي باید ښه پلان ونیسو د هغوی د ورخطا کولو لپاره باید یو څه وکړو تر څو تېروتنه وکړي لکه څه تا پخوا په ټلویزیون کې کار کوه یو خبر به جوړ کړو او دوی به افشا کړو وبه وایو هر څوک چې دا کسان پیژني پولیسو او عسکرو ته دی خبر ورکړي وبه وایو چې ګواښ کوونکي دي خلک به د هغوی له څېرو سره ښه اشنا شي زر کوه اصلې صبر مه کوه شاهینه ته اصلې سره لاړ شه زر کوئ زر کوئ امر په ځای کېږي مه هېروئ دا کسان ډېر ګواښ کوونکي دي زر کوئ
سمه ده قومندانه دولت ته زیان رسوو که بیا بریالی نه شوې نو د اظهاراتو ورکولو لپاره سمدلاسه لولان ته راشه. پوه شوم قومندانه. وا دې اورېدل هغه قرارګاه باید والوځوي که نه نو څه خبره ده خیریت ختم شو نازا قومندانې. د سازمان ځینې بم جوړونکي کسان په ډاګه شوي چې انځورونه یې تاسې د تلویزیون په پرده وینئ که هر څوک د دې په اړه معلومات لري امنیتي چارواکو ته د خبر ورکړي. ودې لیدل دا څه دي؟ دا هغه په اړه خبرې کوي. غواړي په سیمه کې بمونه والوځوي که څوک پرې پېژني یا یې په اړه معلومات لري نو زر تر زره د خپلو نږدې امنیتي چارواکو ته خبر ورکړي. ختم شو دولت موږ افشا کړو. اوس څه وکړو سرتېریا که بریالي نه شو سازمان به زموږ پوستکی وباسي. مخکې شه دا د هغوی کار دی د هغوی کار دی دا د هغه سنګریانو کار دی. نازا قومندانې که موږ له دې پلان نه تېر شو دې ته اړتیا ده چې سرحد نه واوړو. هیڅ کلم نه هیڅ کلم نه. زه لولان ته نظم پوه شوې لولان ته نظم پوه شوې. دا پلان باید پلی شي پلی شي. ماشومان مې راوستل نازا قومندانې. دا کاکا مو تاسو زینب خور ته بیایي. موږ زینب خور ته بیایي؟ د همدې لپاره مو راوستو؟ هو د همدې لپاره مو راوستی. هروانه دا دوه ماشومان قرارګاه کې د جلیل د مېرمنې زینب خپلوان دي. ته به دوی هغې ته بوځې. هلته د دننه کېدل اسانه کېږي. د ماشومانو بکسې تا ته په درد خوري. زر کوم مه ودرېږه. چاودېدونکي توکي په دوکان کې دي هغه باید واخلم. ښه دی واخله. زر کوئ زر کوئ ماشومانو زینب خور ته مو بیایي. موږ په خبرونو کې افشا شو نازا قومندانې. پوهېږم مه ډارېږئ. پلان به هماسې مخته ځي بله لاره نشته. پیژن کارتونه کنټرول کوي. دا کسان دې لیدلي؟ نه وروره نه مې دې لیدلي. که مو ولیدل 155 سره اړیکه ونیسئ. سمه ډېره مهمه ده. په خبرونو کې مې ولیدل. سمه ده. سمه ده ژوندی اوسئ. کوم څه مو پیدا کړل؟ څوک یې نه پېژنې قومندان صاحب چا نه ده لیدلی. موږ دا دومره خبرونه بې ځایه نشر کړل. څنګه کېدای شي چا نه دي لیدلي؟ د هر تړل شوي دوکان څښتن باید معلوم شي. په چټکۍ باید دا کار وکړو. هله زر کوئ زر کوئ. امر مزکي قومندان صاحب. راځئ ماشومانو وړاندې تېر شئ. کښېنئ کښېنئ کښېنئ. شه خورال ته ورلکې بلای دا ځای ولې نه دی خلاص شوی ډاکټره؟ جنازه لري مشره. له دې دوکاندار نه یو ځل پوښتنه وکړه چې دا سړی څوک دی چېرته دی؟ سمه ده مشره سمه ده. نشته قومندان صاحب نشته. داسې ښکاري چې هغوی په بله سیاره کې ژوند کوي.
موږ وخت نه لرو جلیله که پیدا یې نه کړو ستونزه رامنځته کېږي بل ډول عملیات ترسره کوو تړل شوي دوکانونه معلوموو زما په اند تر ټولو مهم معلومات همدا دي رښتیا وایې وروسته له دومره خبرونو هغوی هرومرو ورخطا شوي هغوی روزل شوي دي دومره کمزوري یې مه ګڼه دې کار ته وګوره لږ باید زړور اوسو وروره قمندان صاحب ما ته کتلی شې مهرباني وکړه بخښنه غواړم د بل چا فکر مې وکړه ډاکټره جلیله زر کوئ وخت نه لرو ځو ځینې بم جوړونکي کسان په ډاګه شوي چې انځورونه یې تاسې د تلویزیون په پرده وینئ که هر څوک د دوی په اړه معلومات لري امنیتي چارواکو ته د خبر ورکړي جلیل کاکا جلیل کاکا مو باید ستاسو په لیدو حیرانه شي زه تاسو زینب خور ته بیایم باندې له دې کاکا نه به پوښتنه وکړو چې څښتن یې څوک دی مهرباني وکړئ د دې دوکان څښتن ته یې نه ګرانه سلمان آغا دی دا سلمان آغا چیرته دی وروره موږ ته کار مه پیدا کوه زه په څه نه پوهېږم تاسې له درې بې شرافو کې د وړاندې نه ډارېږئ ها لږ مخکې داسې لاړ وروره سم سړی نه دی دوه ماشومان هم ورسره ول هغوی دې خواته لاړل کله او چیرته لاړل اوس تاسې مخکې لاړل وروره مړکه جلیله دوی خو ما پسې دي اوس نو تباه شو سړی اوس بې ځانه تېر شوی ډېر لرې نه شي تللی ټول سړکونه وګورئ زرموږ راسه کوونکي کسان سمه ده لومړی بریدمنه پوهېږي چې موږ ورپسې یو سلام خورې مورې بم جوړونکی خو دلته دی قمندان صاحب پولیسو ته یو خبر راغلی کوم چا یو بم جوړونکی کور ته د دننه کېدلو په وخت کې لیدلی دی هغه به هڅه کوي چې پټ شي یا دا چې د تښتېدلو لپاره چمتووالی نیسي شاهینه ټول ځایونه لټ په لټ کوئ زر کوئ جلیله منډه که زر کوه تاسې هم له موږ سره راشئ امر په ځای کېږي زر کوئ قمندان صاحب کور بیخي تش دی زر کوئ دننه ورځو
پام کوئ دا یو دام کېدلی شي زر کوئ زر کوئ ټول ځایونه ولټوئ پام کوئ صبر وکړه قمندان صاحب درته مې وویل چې پام کوه څوک چې موږ لټوو هغه بم جوړونکی دی د کلي کوم دوکاندار نه دی کور تش دی قمندان صاحب داسې ښکار چې څوک نشته غوښتل یې موږ غلط ځای ته ولېږي په دې کار کې بریالی شو زموږ د مرګ ژوبلې پلان یې هم نیولی و دې کور کې یې بمونه ځای پر ځای کړي قمندان صاحب که هغه دوکان کې بمونه ځای پر ځای کړي وي اندازه دی څه خبره ده ګرانې صبر وکړه ودرېږه دلته یې بامې کوئ پیدا مو که یو زیاو سمه ده پام کوئ قمندانې ځواب راکړه ووایه له هغه ځای نه ووتم پولیس به هلته ختم شي زه موخې ته ځم سمه ده نور د وخت مه ضایع کوه کار خلاص کړه وروره موږ ولې د پولیس ته تښتو کوم خراب کار مو کړی جلیل کاکا حیرانه وو زینب خو ورپسې ډېر خفه شوی یم اوس نو تباه شوم مهرباني وکړه کولی شئ چې لاړ شئ ودرېږه هلکه چې کورنۍ ده عسکر دی پرېږدی چې لاړ شي سمه ده ځای لاړ شئ تیر شئ تیر شئ تیر شئ که غواړې چې زه در سره مرسته وکړم سمه ده سمه ده نه کوم دا
تا مو څومره مردار کړی کم عقلانو دوکان کې څو کاغذ سوځوي مردار خورانو شاهینه ملګریا زر راشه زر کوه ګوره ملګریا دلته څه خبره ده زر راشه څه خبره ده ته دلته وګوره راځئ زر کوئ راځئ ماشه ا دې کثافاتو کې کومه خبره شته هر ځای کې بم ځای پر ځای کړی و لاندې بم دی اصله یې خونسا کوي بې شرف دا څه دي شاهینه نه پوهېږم قومندان صاحب کمزورې ټوټې پیدا کو په یو څه پوهېږو دلته یې راوړئ ستړی مشې ملګریا ژوندی اوسې دا ماشومان د جنګي قومندان د مېرمنې زینب خپلوان دي هغې ته مې راوستل سمه ده راځه داسې تېر شه موږ زینب خور ته خبر ورکوو ژوندی اوسې دقت ملګریا پیژن کار دې راکړه چې صاحب ته کم هغه د زینب خور وګوره زینب خورې امرا دجله ای تاسې دواړه دلته څه کوئ یو عسکر ورور موږ دلته راغوستو جلیل کاکا ته مو خبر ورکړم چې هغه ستاسې ډېره پوښتنه کوله موږ جلیل کاکا ولید د زینب خورې دا عسکر وویل پرېږدي چې جلیل کاکا حیران شي نشته دا زموږ د سترګو په وړاندې بم ته چاودنه ورکوي لږه بیړه وکئ ګولګه دوه یوه دوام ورکه یوه قومندانه زه یم زینب هغه درته مې ویل دجله او امرا دلته راغلي دي هغوی ته اندېښنه ونه کړې قرارګاه ته څنګه راغلی دی زینب یو کس راوستی دی قومندانه او ته یې هم په بازار کې لیدلی هغه څوک دی نه پوهېږم دلته نشته لکه چې تللی سمه ده زینب ماښام ته بیا خبرې کوو کوم کس دوه ماشومان قرارګاه ته راوسي او بیا خپله ورک شوی ته یې هم په بازار کې لیدلی جلیله له امنیتي مسؤل نه پوښتنه وکړه کوزجو یو ګولګه دوه کوزجو یو ځواب راکړه ګولګه دویم کوزجو یو ستاسې غږ اورم دوام ورکړه ګولګه دوه لږ مخکې له دوو ماشومانو سره یو کس قرارګاه ته دننه شوی نوم یې څه دی وګورې له قرارګاه نه وتلی او که نه همدا اوس یې ګورم ګولګه دوه بیا خبر درکوم بیړه وکړه کوزجو دا کاغذ اوف یا دا بیخي ماما غوندې ده دا څه ډول جوړ کړم اوف یا اوف ډاکټره خوله دې بنده کړه لاسونه دې په کار واچوه زر کوه ما خو ماشومتوب کې داسې کارونه نه دي کړي
یو سوځېدلي او څیرې شوي انځور شاته قرارګاه ته به حملېږي قمندان صاحب تر اوسه همدومره معلومات پیدا کړل دا مونږ ته څه ګټه کوي دا کومه قرارګاه ښیي زویه نور دا ښکاره کوي موږ هڅه کوو چې د انځور ټوټې یو ځای کړو دا ځای دا خو زموږ قرارګاه ده قمندان صاحب بې شرفانو رسنانو اوس یې ښه خوند وکړه دا کس تر اوسه نه دی وتلی کوزجو یو ګلګدوه اجل دی کس وتلی دی او که نه زر ځواب راکړه ځواب منفي دی ګلګدوه هغه کس دننه دی بم جوړونکی زموږ په قرارګاه کې دی قمندان صاحب اجل دی بیا یې وایم اجل دی قمندان صاحب بم جوړونکي زموږ په قرارګاه کې دی بیا یې وایم موخه زموږ قرارګاه کې ده سازمان کسان زموږ په قرارګاه کې دي سرداره ته ډاډمان یې ډاډمان یم قمندان صاحب ډاډمان یم زویه عاجل د کسان لاس په کار شي ټول ځایونه دې ولټوي زر کوئ وخت مه ضایع کوئ امر پر ځای کې قمندان صاحب زر کوئ مورې ولې داسې خبرې کوې ما له ډاکټر سره زه نه پوهېږم ته مې هېڅ خوښه نه شوې له زوی نه به مې جلا کېږي زه مې زوی ته بله ښځه کوم لیونی یا خدایه ډاکټره دا اوږد قد د خاورې شه جلال ګوره اوس لږ ارامه شه ښکاره ده چې ټوکې کوي مورې همداسې نه ده مورې زه ټوکې موکې نه کوم دا ښځه زما خوښه نه شوه یا الله یا خدایه ته زما ډېره خوښه شوې ډېره مې خوښه شوې ټول مې مرکزي ځایونو کې کېښودل اوس یې د باندې ځایونه کېږدم سمه ده دا نور بمونه د هغوی کورنۍ ته نږدې ځایونو کې کېده چې ټول بردار شي ختم شي پوه شو قمندانې ته مې خوښه نه شوې له ځای نه مې جلا شه همدومره درته وایم څنګه مو پایله ده ښځه ماریه هغه تر اوسه درننه دی قمندان صاحب ماشاءالله ژبه دې ډېره اوږده ده د چا ژبه اوږده ده د چا ژبه اوږده ده سمه ده ستا اعصاب خراب دي ته لیونۍ ښه اوسه زه تا نه غواړم درته مې وویل نه دې غواړم نه دې غواړم خیر کې زه تا نه غواړم نه دې غواړم د مهماتو کوټه وګورئ زویه که به همهلته یې موږ ژوندي نه پاتې کېږو خدای ساتونکی دی ډاکټر دی په دې ځای نه لاړ شو ماشومانو واخلئ او لاړ شو حاضر حالات دی زر کوئ لاړ شو هله خپل دوزخ ته په خیر راغلی زر کوئ منډه کوئ منډه کوئ منډه کوئ داسې هاخوا ته لاړ شئ زر کوئ زر کوئ منډه کوئ منډه کوئ منډه کوئ شاته منډه کوئ شاته منډه کوئ منډه کوئ منډه کوئ زر کوئ منډه کوئ زر کوئ منډه کوئ تر دې ځایه پورې وه سمه ده چاودنه ورته ورکړه داسې ختم شوی په تاریخ کې به مو نه داسې پېښه لیدلې وي او نه به مو اورېدلې وي
خالد لمر سوداګریز شرکت لخوا وړاندې شوه. هواوی په نړۍ کې د موبایل درېیمه لویه کمپنۍ. د ښځو د ژوندانه ژوندی تصویر، د ښځو پر وړاندې ستونزې، پرمختګونه او لاسته راوړنې، د وتلو څیرو نظریات او لارښوونې. خپلې ستونزې موږ سره په ژوندۍ بڼه شریکې کړئ. دا ټول په نیمه نړۍ خپرونه کې له ما پښتنې عربزۍ سره. نیمه نړۍ د شنبه مازدیګر 4 بجې.